سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د بین الافغاني مذاکراتو دواړه ټیمونه 20 ورځې د سلا مشورو لپاره وقفه کوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر لیکلي که طالبان وغواړي هیواد کې د مذاکراتو پاتې پړاوونو تر سره کېدو لپاره بشپړ تیاری نیسي. نن یو ځل بیا د کابل په بیلابیلو سیمو توغندي توغول شوي دي. د بشري حقونو ډلې وایي روان کال افغانستان کې 7900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نړیوال بانک له افغانستان سره 85 میلیون ډالر مرسته کوي. پاکستان یو ځل بیا ویلي د افغان سولې پروسه په کور دننه او بهر مخالفین لري. عراقي پارلمان وایي امریکا ته اجازه نه ورکوي چې چارو کې مداخله وکړي. ایران د حکومت مخالفې رسنۍ آمد نیوز مشر اعدام کړ. الجزایر وایي اسرائیلي ترهګري پولې ګواښي پر وړاندې به یې بې تفاوته پاتې نشي. د خبرونو پای.